د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا اغواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو له ایمان بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق حقوق ته څرګند شوی دی او د خپل نفسي غوښتنې له عمله ستاسو لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسو له عفو او تیریدنې نه کار واخلئ ترڅو چې الله په خپل فیصله نافذ کړي دا اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. المنز قائم کړئ زکات ورکړئ تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څنی کی سرته ورسوي وړاندې ولېږي د الله په وړاندې به هغه موجود عمومي چې تاسو کړی وي الله د هغو ټول لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هغه دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي ترڅو چې هغه يهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان لمخې عیسائی نه وي دا د هغو هیلې دي دوی ته وایي خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپل دعوا کې رښتینی یاست بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نه ستاسو څه ځانګړي توپ دی او نه د بل چا حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوړه کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویر او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب ولولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي الله بدا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو دورانولو په هڅه کې وي دا چې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما
ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وی وایي چې الله څوک په زوی ولي سره نیولای دی الله لدی خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د زمکه او اسمانونو ټول هستی د هغه دی ټول د هغه د امر منونکي دي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هغه د اسمانونو او زمکه هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شت نو هغه شي کیږي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ناپوهان وایي چې الله په خپل ولي موږ سره نغږي یا موږ ته کومه نخه ولي نه راوړي همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی د دې ټولو مخکنیو ورستنیو گمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپل نښانې ښکار کړي دي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم مونږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای او د دوزخ د خاوندانو په حق لا ته نه پوښتل کیږي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يهوديان او عیسایان به هیڅ کله لتانه خوشاله نشي ترڅو چې ته د هغو په لار لاړ نشي دوی ته په کلاکه وایي چې سم لار یوازې همغه ده چې الله خودلې ده او کته له هغه علم نو ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو په سلار شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله لنیونه نه دی وشوري الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه داسې ولولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغه ور باندې د زړه کومي ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوړه کړی هغه په اصل کې زیانمن دي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت یاد کړئ چې پر تاسو مې لور ولیو او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون او ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه بل چانه فدیه قبول کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته کومې خوانه څه مرسته ورسېدای شي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی